ګرامونو دوستانو په دې حالت تاسو به روغ جوړ خوشحاله بیاست. د اختر ماښام خپرونه پیل شوه. د دې خپرونې کوربه معزز زیارت خان تو داخل مو په کامره کې راسره زینت الله زمیر او رفیق رضا ملتیا کې. دوستانو د اختر مبارک شه. په دې حالت د اختر تاسو د خوشحالۍ او د سولې اختر شي. دوستانو نن مو په دې خپرونه کې دلته ځوان سندرغاړی امجد کورمیوال مېلمه کړی دی. د په ژوند په اړه به پوښتنې هم ولرو. تاسو ته خپرونه کې ښه راغلاست وایو. تخیل صاحب مننه تا ته د غره وخت تلویزیون ټولو لیدونکو کتونکو ته د زړه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. د لوی اختر مبارکي ټولو ته وایم. مننه ژوندی اوسئ. هغه شو پوښتنه ده که ستاسو خوښه وي. خطر ته وایي څومره وخت کېږي ستاسو په سندرو باندې فیل کړی دی؟ یاره یو 12 کاله کېږي. ښه ډېر ښه. درته ووایي چې تاسو په 12 کالو کې څومره سندرې ویلې دي؟ یاره نو شمېر یې معلوم نه ده ځکه زه ډېرې کیسټې مې کړي دي، سندرې مې ډېرې ویل دي. ښه. ستاسو د اولین سندره کومې وه؟ اولین سندره خو چې اول سندره مې ویلې دني پروګرام کې هغه راته لږه یاده ده خو ډېره نه. داسې یو سر انتره به درته ووایم. مهرباني تاسو ووایئ د لیدونکي واورئ. شپه د نکریزو جینکې تمبل وهینا خلک د هر خوانه په واده راغلي دینا. شپه د نکریزو جینکې تمبل وهینا خلک د هر خوانه په واده راغلي دینا. خلک د هر خوانه په واده راغلي دینا. ډېره مننه. ښه درته ووایه ستاسو د خوښې سندرغاړی څوک دی؟ زما د خوښې سندرغاړی خو چې دی ارون بادشاه دی. نو تر دې دمه تاسو چا سره سندرې ویلې دي په ګډه؟ ډېرې زیاتې سندرې مې جوړه چیل دي. زما ګران ملګری تج محمد متنوال چې هغې سره زما کیسټې هم ډېرې کړي دي، سندرې پروګرامونه مې هم ډېر ورسره کړي دي. داسې نور هم ډېر سندرغاړي شته دي چې ورسره کړي مې دي. درته ووایي چې کومې هېوادونو تاسو سفر کړی دی؟ نو دوبۍ ته لاړ یم، داسې یو 8-10 پرې به لاړ وم. بس زه خو خپله کور مې کې پروت یم. دا زما دپاره سفر دی که نه چې افغانستان ته راځم. ښه ډېر ښه. درته ووایه تاسو چې کله چې سندرو ته وتلی تاسو کورنۍ د سره موافق وه په دې سندرو ویلو باندې؟ یو تره مې و هغه راسره نه و موافق. نوره داسې څوک نه و چې ما ته ویل چې سندرې مه وایه. صرف تره مې و هغه هم بار و که نه دوبۍ کې و. بس چې کله خبر شو اول خو یې ډېره بده ورځ کوله، خو چې کله پته ورته ولګېده شو بس بیا ورته اجازه وکړه. نو ډېر ښه. نو پوښتنې به وروسته هم لرو. نو که خوښه دی نو یوه سندره به لیدونکو لپاره که ووایې ډېر ښه به وي. بلکل سندره به ووایم. دلور غمزفري غزل دی ځکه چې اختر دی چې لیدونکي ورته ناست چې نو دوی خو له خوشحاله شي. بلکل اختر دپاره به دا سندره ټولو اورېدونکو ته ډالۍ کړو. دلور غمزفري غزل دی زما خپل هم ډېر خوښ دی او انشاءالله د اورېدونکو به هم خوښېږي. قدرمنو لیدونکو راځئ چې امجد کورمیوال په غږ کې یوه سندره ګورو. بیا هم چیرې ځئ مه. پرېږده وستم ګرا یارا دومره دردونو ته مې مه پرېږده وستم ګرا یارا ګوښې غمونو ته مې مه پرېږده وستم ګرا یارا دومره دردونو ته مې مه پرېږده وستم ګرا یارا. ستم ګرا
ستمګره یارا ژوند تیروم ستا د ځوانۍ د ګلستان په تمه ژوند تیروم خیر دې ګلونو ته مې مه پرېږده و ستمګره یاره خیر دې ګلونو ته مې مه پرېږده و ستمګره یاره دلاور ستا د خپو خاورې ښیم زغم ځپلی دلاور ستا د خپو خاورې ښیم خو توپنونو ته مې مه پرېږده و ستمګره یاره خو توپنونو ته مې مه پرېږده و ستمګره یاره ګوښې غمونو ته مې مه پرېږده و ستمګره یاره دومره دردونو ته مې مه پرېږده و ستمګره یاره ګوښې غمونو ته مې مه پرېږده و ستمګره یاره دومره دردونو ته مې مه پرېږده و ستمګره یاره ډېره ډېره مننه باګیان چې ښکلې سندره وه را به شو شخصي ژوند پوښتنې ته که خوښه دي که څنګه بلکل ښه دا راته ووایه چې مینه دې کړې ده او که نه او د څه شي سره مینه لرې نو مینه خو مې کړې ده مور پلار سره مې هم کړې ده خپل جانان سره مې هم کړې ده ښه دا راته ووایه چې واده خو دې کړی دی که نه واده مې یو کړی یو که دوه نه یو خو مې کړی ده خو اراده مې شته زه خبر مه وایه چې ته دوه درې کړي دي نه دوه درې مې نه دي کړي خو دویم ته مې اراده شته اراده دې شته او کړې دې نه ده کړې مې نه بس نو الله دې بریالی کړي که څنګه ښه نو دا راته ووایه چې یوه ذهني پوښتنه به درنه وکړم نو دا راته ووایه چې د اوبو هغه کوم څاڅکی دی چې نه له ځمکې څخه راوتلی او نه له اسمان څخه راولېدلی د اوبو او دا به د سترګو څاڅکی وي څو فیصده مطمئنه چې دا د سترګو اوښکه ده یاره دا به زه یم چې 100% مطمئنې ښه ډېر ښه دا ته وایي چې اوس د لیدونکو لپاره کومه سندره دی که لرې مهرباني لیدونکو خو ورته ناست وي دوی وایي چې د امجد کومه سندره ورته ووایي ډېر ښه وي نو یو جوړ بدلې دي به ورته غږم د اورېدونکو هم ډېرې خوښې دي او انشاءالله ستاسو به هم خوښېږي اورېدونکو به نور هم خوښېږي مهرباني که تاسو کومه سندره لري تفریدی خوانی مګړې مینا بیا په ژوند کې چرته ونه کم ستړي
صفا لکه لیلا مجنون چې کړي مینا بیا به په ژوند کې چرته ونه کم ستړي مینا بیا به په ژوند کې چرته ونه کم ستړي مینا میاشتې به تېرې شي کلونو کې دې نه هېروم میاشتې به تېرې شي کلونو کې دې نه هېروم په تا مې پاتې دی ظالمه پاره وړې مینا بیا به په ژوند کې چرته ونه کم ستړي مینا بیا به په ژوند کې چرته ونه کم ستړي مینا یمران خړو اوبو وړې مینا بیا به په ژوند کې چرته ونه کم ستړي مینا بیا به په ژوند کې چرته ونه کم ستړي مینا تنها دې پرېږدم راته پرېږدي خوا نیمګړې مینا بیا به په ژوند کې چرته ونه کم ستړي مینا تنها دې پرېږدم راته پرېږدي خوا نیمګړې مینا بیا به په ژوند کې چرته ونه کم ستړي مینا بیا به په ژوند کې چرته ونه کم ستړي مینا واه ډېره 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 زیاته مننه کورمول صاحب درته ووایه چې تاسو ښځینه سندرغاړو سره سندرې ویلې دي او بالکل ډېرې مې ویلې چا سره مې ویلې دي که ته وایې نو ګل رخسار سره مې ویلې دي او نازنین انور سره نادیه ګل سره سمینا ناز سره عیني سره داسې ډېرې دي دلراج سره دا مو په خارج کې ویلې وي که څنګه دا مې پېښور کې ویلې دي ټولې پېښور کې خبر ته وایي چې نارینهو سره کوم سندرغاړو سره داسې سندرې ویلې دي نارینهو سره خو مو زیاتې سندرې مې چې دي تج محمد سره مې ویلې دي او برهم جان سره میل دی داسې نور محمد درویش سره میل دی داسې نور هم ډېر سندرغاړي دي کلیوالي چې هغوی سره مې ډېرې سندرې ویلې دي درته وایه ستاسو د خوښې غزل د چا غزل خوښېږي نو شاعرانو کې خو زما خوښې غزل چې دی اوس وخت کې میله دی د کاروان صاحب شاعري مې ډېره خوښېږي او کلیوالي شاعرانو کې د نبي وزیر شاعري مې ډېره خوښېږي که نه داسې دی چې زموږ تاسو کلیوالي شاعر دی کلیوالي سندرې ډېرې ښکلې لیکي که نه ښه نو درته وایه چې د خپلې خوښې غزل تاسو ویلی دی که نه اوس مې یله ده د کاروان صاحب غزل درته وایه چې اختر ترې څه جوړه که جامې کړې نو که رښتیا درته ووایم یو 3 جوړه مې کړي دي خو 3 جوړه ګوره ما یوه جوړه نه ده کړې دا 3 جوړه جامې کړي دا خو داسې دي چې مونږ ته ستاسو نونه ملګري تحفو کې کوي که نه ښه ډېر ښه کورمول صاحب زموږ د خپرونې وخت هم پای ته رسېدلی تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ سټوډیو پورې راغلی دومره قیمتي وخت کې بس تاسو نه هم ډېره مننه چې مونږ مدعوت کړو او د لوی اختر پروګرام چې کوم دی د ماښام خپرونه نو دې ته زه د کاروان صاحب یو غزل دی ټولو اورېدونکو ته ډالۍ کوم ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو دا وه اختر ماښام خپرونه چې تاسو تر همدې ځایه ودرله تر بلې وې داسې خپرونه چې تاسو په درنه خدمت کې حاضرېږو تر هغې درنه زه زیارت خان توتاخیل او په کمره کې رفیق رضا او زینت الله ضمیر د نه اجازه اخلو علاوه بل شی ښې ورځې ښې شپې ولرئ ښه اختر ولرئ د الله په امان
ګلاب راته ویل نری باران خوږ دی خو ما د نه منله ما ویل جانان خوږ دی تږي ګلاب راته ویل نری باران خوږ دی خو ما د نه منله ما ویل جانان خوږ دی خو ما د نه منله ما ویل جانان خوږ دی سهارنه بلبلی ور سره ملاکړه نغمه د غره په خوا کې کلیا ستاسو آسان خوږ دی د غره په خوا کې کلیا ستاسو آسان خوږ دی خو ما د نه منله ما ویل جانان خوږ دی تږي ګلاب راته ویل نری باران خوږ دی خو ما د نه منله ما ویل جانان خوږ دی خو ما د نه منله ما ویل جانان خوږ دی پشان نړۍ به هم خوږوي د تورې ګوډې پشان لکه انګور د میزان افغانستان خوږ دی لکه انګور د میزان افغانستان خوږ دی خو ما د نه منله ما ویل جانان خوږ دی تږي ګلاب راته ویل نری باران خوږ دی خو ما د نه منله ما ویل جانان خوږ دی خو ما د نه منله ما ویل جانان خوږ دی ورکړه د خدای د کائنات تر سترګې ومنله ورکړه د خدای د کائنات تر سترګې ومنله سترګې کستا دي خواږي شعر د کاروان خوږ دی سترګې کستا دي خواږي شعر د کاروان خوږ دی خو ما د نه منله ما ویل جانان خوږ دی تږي ګلاب راته ویل نری باران خوږ دی خو ما د نه منله ما ویل جانان خوږ دی خو ما د نه منله ما ویل جانان خوږ دی